شپاړسم درس چوپتیا زده کړئ. ویلیام وردوت سیګلي وایي کله چې مو دنده او کارونو کې بوختیا له خپل اصلي ژوند او ځان نه لرې کوئ، له هر څه یې ستړي شو، له دندو له خوښیو، نو بیا دا یوازیتوب او چوپتیا څومره خوندوره وي. په وروستي ځل مو کله چوپتیا غوره کړې ده؟ په وروستي ځل مو کله په خپل ژوند، بدن او اروا د بیا رغونې او متمرکزولو لپاره چوپتیا غوره کړې ده؟ د نړۍ ټولو لرغونو حکیمانو یوې پایل ته رسیدلی دي چې که غواړئ خپل اصلیت ته ور وګرځئ او په خپل عظمت پوه شئ، نو تاسې باید د چوپتیا لپاره منظم وخت ولرئ. نو زه دا منم چې تاسې به بوخت یاست، خو تورو وایي چې یوازې بوختیا بس نه ده، ځکه میږئ هم بوخت دی. پوښتنه دا ده چې تاسې په څه شي بوخت یاست؟ دا چوپتیا ارزښت ماته د زاړه څراغ کیسه را یادوي. وایي پخوا زمانو کې یو زاړه سړي د سیند غاړې د څراغ په څلۍ کې وظیفه درلوده. د بوډا وظیفه دا وه چې د شپې به یې څراغ بل ساته او کښتیو ته به یې لاره ښوده چې ټکر ونه کړي. یو وخت د بوډا سړي سره تیل لږ و، خو یوه شپه نږدې میشت سړی راغی او د خپل د کور روښانولو لپاره یې له بوډا لږ تیل پور واخیستل. بوډا ورته تیل ورکړل. بله شپه یو مسافر راغی او له بوډا یې د خپل لاټین لپاره تیل وغوښتل چې د سفر لاره ورته روښانه شي. ورپسې بله شپه مور راغله، دروازه یې ور وټکوله او بوډا ته یې وویل لږ تیل راکړه چې کور پې رڼا کړم او بچو ته مې ډوډۍ ورکړم. بوډا ورته تیل ورکړل. بله شپه د بوډا خپل څراغ کې تیل ختم شول او څراغ مړ شو. په دې شپه زیاتره کښتیو لاره غلطه کړه، ټکرونه وشول او ډیر خلک پکې مړه شول. د دې ټولو لامل دا و چې بوډا په خپل لومړیتوب تمرکز هیر کړی و، د خپل اصلي دنده هیره کړې او په دې کې یې لوی تاوان وکړ. د ورځې حتی د یوې دقیقې لپاره هم چوپتیا تاسې د خپل ژوند په لویو لومړیتوبونو متمرکز ساتي او له هغه غفلت نه مژغوري چې د ډیرو خلکو ژوند تیاره کولی شي. که څوک وایي چې ډیر زیات بوخت یم او حتی د منظم خلوت لپاره وخت نه لرم، نو دا داسې ده لکه یو کس چې په موټر چلولو کې دومره بوخت وي چې پکې تیل اچولو ته هم وخت نه لري. دا به مو آخر لاندې کړي. ولسم درس په ایډیال ګاونډیانو فکر وکړئ. د خپلې پوهې د زیاتوالي لپاره هلو ځلو کې ما یو کار دا کړی چې د ځینو خلکو یو لست مې جوړ کړی. دا هغه خلک دي چې زه د ګاونډیتوب ارمانجن یم. دا د تیرې او اوسنۍ زمانې هغه ښځې او سړي دي چې زه وایم کاشکې مې ورسره کله کله یو پیاله چای څښلی او وخت په وخت مې ورسره خپله خندا او خوشحالي شریکولی. خپلو ایډیالو ګاونډیانو ته غوږ نیونه به مو هر ځل هغو ارزښتونو او ښېګڼو سره نښلوي چې تاسې یې په خلکو کې درناوی کوئ، او په دې کار به دا ښېګڼې او ارزښتونه په ځان کې هم ومومئ. دا د 30 دقیقو تیرولو یوه خوندوره طریقه ده. زما په لست کې ځینې کسان دا دي: نورمن وینسپیل د مثبت ژوند او فکر ځواک کتاب لیکوال، هنري ډیو تورو امریکایي فیلسوف او زما د خوښې لیکوال، بالتاسر ګرانشین سر اسپانوي لیکوال، بیری هولیډی مشهور جاز سندرغاړی، نیلسن منډیلا د ازادۍ مبارز، اوجی منډیون د ارواپوهنې د مشهورو کتابونو لیکوال، تیرسا مور مشهور بشرپال، ریچارد برانسون انګلیسي سوداګر او ګرځندوی، پیری ایلیټ مشهور موسیقیار، محمد علي د سوکوهنې نړیوال اتل، بنجامین فرانکلین نامتو سیاستوال. اوس یوه شیبه فکر وکړئ او د هغه کسانو نومونه ولیکئ چې تاسې یې په خپله کوڅه کې د ژوند کولو ارمانجن یاست. بیا په خپلو هغو ښېګڼو فکر وکړئ چې له دوی یې تاسې لوی او قدرمن خلک جوړوي. بیا په هغو ښېګڼو فکر وکړئ چې له دوی یې داسې لوی او قدرمن خلک جوړ کړي دي. او پر دې هم فکر وکړئ چې تاسې په خپل ژوند کې دا ښېګڼې څنګه پیدا کولی شئ. د ارمان پوره کولو لپاره لومړی کار دا دی چې باید تعریف یې کړئ.
تاسې چې ځان څه ډول غواړئ د هغه ډول کېدو لپاره لومړی ګام دا دی چې د هغه کس ښېګڼې او صفات تعریف او ځان ته روښانه کړئ.